42 قانون د مودې له پای ته رسېدلو څخه وروسته د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي سرحد کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د یاد قانون له مخې د اوږدې مودې په ترڅ کې د کووډ-19 د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر د متحده ایالاتونو په سرحدونو کې امریکا ته د غیر رسمي کډوالو د داخلېدلو مخنیوی کېده. د مکسیکو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد کې د دې اوسپنیز دیوال شاته د سلګونو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو یو کم دی چیرې چې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو څخه غیر رسمي کډوال دې ته سترګه په لارې دي چې زر تر زر د امریکا متحده ایالاتونو ته ورداخل شي. په دغو کډوالو کې د کولومبیا، ارجنټاین، برازیل، اکوادور، نیپال، چین او افغانستان څخه راغلي پناه غوښتونکي شامل دي. مبارکه حیدري د خپلې کورنۍ له 5 غړو سره یو ځای 4 ورځې د مخه د برازیل له لارې دې کمپ ته راوستل شوې ده. تقریبا 1 ماه میشه ما در راه هستیم. بعد خیلی راههای سخت را طی کردیم، خیلی روزهای سخت را تیر کردیم. خیلی وحشتناک بود راه، خیلی دیگه درگیر مافیا افتادیم، در روهای سرک خوابیدیم، بدترین روزا را تیر کردیم. دا کډوال په دې کمپ کې تر هغه وخته پورې ساتل کیږي ترڅو دوی د امریکا متحده ایالاتونو د سرحدي پولیسو لخوا د هویت د ثبت او اسنادو د کنټرول مرکزونو ته انتقال شي. په دغو کډوالو کې ډیر شمېر هغه کسان دي د کوم خپلوان، د کورنیو غړي، دوستان او ملګري چې په متحده ایالاتونو کې استوګنه لري. زه 4 ورځې کېږي چې په دې کمپ کې یم. زه د امریکا متحده ایالاتو ته په دې خاطر راغلی یم چې زما مور امریکا کې ده او ما ځان په خپل هېواد کې ډېر یوازې احساسوم. ری چې خپله یو چینایي امریکایي ده هم دې کمپ ته د دې لپاره راغلی دی چې خپل هغه ملګری پیدا کړي کوم چې له چین څخه تر دې ځایه پورې راغلی دی. زه خبر شوم چې زما یو ملګری دلته راغلی دی او زه غواړم هغه پیدا کړم. خو دلته دومره ډېر بیروبار دی چې د هغه موندل راته ډېر ګران کار دی. دغو کډوالو د ډېرو سختیو ګاللو سره خپل ځانونه تر دغه ځایه پورې را رسولي دي. دوی له خپل ځانونو سره د راتلونکي روښانه ژوند لرلو په اړه ډېر هیلې لري. 14 کلنه نوریا حیدري چې له افغانستان څخه راغلي وایي د دې هیله دا ده چې د امریکا دولت دا په رسمیت وپیژني او دې ته اجازه ورکړي چې خپلو نیمګړو زده کړو ته په امریکا کې دوام ورکړي کومې چې په افغانستان کې د طالبانو له امله ورڅخه پاتې شوي دي. در افغانستان خیلی مشکلات زیاد هست. طالبان آمدن حکومت را گرفت، افغانستان را تصرف کرد و همه میدانند که مکتب ها را برای دختران بستند و نمیمانند دانشگاه بروند، مکتب بروند، تحصیل نمیتوانند. خیلی مشکلات در افغانستان زیاد است. جنگ است. ما آمدیم خود به امریکا رساندیم تا که بتانیم تحصیل کنیم، درس بخوانیم و به خود یک آینده بسازیم. که څه هم د امریکا او مکسیکو چارواکي وایي چې د مهاجرینو د مهاجرت لړۍ تر کنټرول لاندې ده، خو د 42 نمبر قانون د مودې د پای ته رسېدلو وروسته د امریکا جنوبي سرحد ته د راتلونکو کډوالو شمیر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیېګو.